د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه. د نغلو د لمریزې برېښنا فابریکه چې له 22 میګاوات څخه زیات ظرفیت لري نن په کار یې پیل وکړ. یوه پروژه چې د حکومتي چارواکو په وینا کولی شي لسګونه زرو کورنیو ته برېښنا چمتو کړي او د افغانستان لپاره د انرژۍ د ځان بساینې په لاره کې یو مهم ګام وي. د نغلو د لمریز برېښنا د تولید دستګاه چې د 22.15 میګاوایټه وړتیا لري نن پر رسمي مراسمو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په دې مراسمو کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي وویل افغانستان د مهال د کورنۍ سکتور لپاره له 15,000 میګاوایټه څخه زیات او د صنعتي سکتور لپاره له 10,000 میګاوایټه څخه زیات برېښنا ته اړتیا لري. کار پروژه کاسه 1000 به شکل منظم آغاز شده و اسناد پروژه تاپ هم رو به تکمیلی است. با توسط اوی پروژه ها انشالله هم به شکل ترانزیت از عواید ترانزیت هم ما شما استفاده میکنیم. د ریاست الوزرا اداري مرستیال همدارنګه زیاته کړه چې د کاسه 1000 پروژې کار په منظم ډول پیل شوی او د ټاپي پروژې اسناد هم بشپړ شوی او وروستیو پړاوونو ته نږدې شوی. به خاطر روشن ساختن خانواده ها به بیشتر از 5000 میگاوات برق ضرورت است و به اساس ضرورت پارکای صنعتی ما شما بیشتر از 10,000 میگاوات برق ضرورت است. به خاطر پوره کردن این ضرورت ها الحمدلله در عرصه های مختلف کار جریان دارد. د افغانستان برېښنا شرکت وای نن د کابل د سروبي ولسوالۍ په سیمه کې د 22.15 میګاوات لمریز برېښنا پروژه رسما ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې دا پروژه به نږدې 23,000 کورنۍ ته برېښنا برابره کړي او د سیمې د صنعتي او اقتصادي پرمختګ لپاره به مهمه زمینه برابره شي. د 22.15 میګاوات سولریزې برېښنا د ګټې اخیستنې پروګرام ته راغلي یو. دغه پروژه له یو اړخه که اقتصادي ارزښت لري له بل اړخه دا د اسلامي امارت هغه هوډ او تصمیم چې هغه د اقلیمي تغییراتو د مخنیوي لپاره هڅه ده دا روښانه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت اجرایي رئیس عبدالباري عمر نن د برېښنا شرکت له لوري د نغلو لمریز برېښنا پروژې د پرانیست غونډې ته په وینا کې وویل برېښنا شرکت له تېر حکومته د پوروړي شرکت په توګه په میراث پاتې و خو اوس یې ټول پورونه بشپړ پرې کړي دي. عبدالباري عمر وویل د برېښنا شرکت هڅه کوي د کورنیو سرچینو پر مټ د برېښنا تولید زیات کړي او د لمریزو او نورو بدیلو پروژو له لارې د هیواد د انرژۍ اړتیاوې پوره کړي. په کوربه هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشار زیاتېدو سره سره د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د دوی د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې هره ورځ له ایران او پاکستان څخه تر 15,000 پورې کډوال په زوره هیواد ته راستنیږي. دا په داس حال کې ده چې د کډوالو د راستنېدو عالي کمیسیون په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې یوازې پرون له ایران او پاکستان څخه 1,800 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د هیواد وګړي سره له دې چې د ژوند پر لاره یې سلګونه ستونزې پرتې وي ایران او پاکستان ته د کډوالۍ لاره یې وټاکل او هلته یې د خپل او خپلو کورنیو د ښه ژوند لپاره لږ او ډېر امکانات یې برابر کړل خو دا ورځ یې له جدي ستونزو سره مخ دي او له وهلو او ټکولو وروسته بیرته افغانستان ته ستنیږي. په دې وروستیو کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د نغلو 22.15 میګاواټ لمریزې برېښنا فابریکې د پرانیستلو پر مهال وویل چې هره ورځ نږدې 15,000 تنه له ایران او پاکستان په زوره افغانستان ته راستنول کیږي. یک مجلس بزرگ با تحت سرپرستی امیر المؤمنین شیخ صاحب با مسئولین کمیسیون عالی مهاجرین جریان داشت. در این مجلس فیصله به این شد که همه مسئولین امارت اسلامی افغانستان در این عرصه با مهاجرین باید یک کمک صورت بگیرد. انشاءالله در همه ولایت افغانستان مهاجرینی که نهایت مستحق هستند همراه از اونها هم کمک نقدی و هم گندمی که ما در ذخایر خود داشتیم میرا انشاءالله با همه تقسیم میکنیم.
و همچنان به سره میاشت وظیفه داده شده است در 18 ولایت با خانواده های مستحق همکاری صورت بگیرد. کارپوهان وایي چې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر کولی شي په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ لا پسې ژور کړي. بازگشت اجباری روزانه 5000 نفر در حالی که جهان نگاه خود را از افغانستان برگردانده و بودجه ها را متاسفانه کاهش داده است، بحران را از حالت اضطرار به حالت انفجار نزدیک می کند. این روند نه تنها باعث ایجاد یک فاجعه انسانی در کوتاه مدت یعنی مرگ و میر ناشی از سرما و گرسنگی در مرزها می شود، بلکه در بلند مدت به ناپایداری اجتماعی و امنیتی دامن می زند. اکثر مهاجرانی که به وطن و به افغانستان برگشته در این روزها و روزهای گذشته با کمبود و نبود سرپناه و مواد گرمایشی مواجه است که متاسفانه نه خانه و سرپناه داره و نه مواد سوختی داره و نه مواد غذایی و همچنین نه مواد بهداشتی. امارت اسلامی به مهاجران بازگشت کننده توجه خاص و بیشتری داشته باشه. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د افغانانو پر وړاندې د کډوالۍ سختې پالیسۍ جوړ شوی دي او د امریکا لخوا د کډوالو لپاره د مالی مرستو بندولو له امله نړیوالې مرستې کمې شوي دي. خو په دې وروستیو کې پرون له ایران او پاکستانه له 1800 ډېر افغان کډوال افغانستان ته واستول شول. د کورنیو چارو وزارت لخوا د تخار په کلفګان ولسوالۍ کې د مخدراتو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د پوهاوي د لوړولو په اړه یو روزنیز پروګرام ترسره شو. په دې پروګرام کې د تخار ولایت بزګرانو، سیمه ییزو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت لخوا د نشي توکو سره د مبارزې او عامه پوهاوي د لوړولو په موخه یو روزنیز پروګرام ترسره شو. ګډونوالو د نشي توکو پراخ کارونه د کورنیو ویجاړولو، د جرمونو او رواني ناروغیو زیاتوالي یو له اصلي لاملونو څخه وګڼل او ټینګار یې وکړ چې دا باید د خلکو په همکارۍ له منځه یوړل شي. ما در نتیجه از این برنامه را ما که دیدیم بسیار فایده کرده، چرا برای مردم مفید بایی بوده که حالا همش آماده هستن. علما متنفذین قومی به ولسوالا وعده دادن که ما میره تخریب میکنیم خود ما و کشت حلال برای شروع میاریم و گفتن در هر جایی که کشت بوده اوجا قاچاقبر میاد. قاچاقبر که آمد باعث تباهی در موجه میشه، قتل و کشتار و دزدی به وجود آمده و همش ناراض هستن و انشالله ما که دیدیم آگاهی‌نامه یعنی به نفع ملت و به نفع مردم بوده. همدارنګه په دې غونډه کې بزګرانو ته د کوکنارو د کښت بدیلې لارې وښودل شوې او له هغوی څخه وغوښتل شول چې د نشهیي توکو د کښت پر ځای مشروع او ګټورې کرنې ته مخه کړي. ما بارها خودم جمع کردیم، ملت را گفتیم که همین کشته نکنیم. حتی به این اندازه شما ملت فهماندیم که یک چیز مباح است. مبار امیرالمومنین میگه اما مبار نکنین، امی حرام است اما مباح حرام میگرده. موږ تقریبا تشپږ زره جری په زیاتو کم تاریخ چاپه کړي دي په شمول د دې باندې او چې کوم ځای مو وس رسېدلی دی موږ ته خبر راغلی دی او چا راته کوم منبع یا کوم رئیسانو د قریې خبر راکړی فلاني ځای کې تاریخ دی همالته موږ ځانونه رسولي دي هماغه تاریخ مو د بی نه وړي دي هماغه مو چاپه کړي دي او په آینده کال کې انشاءالله دغه را روان کال کې ډېرې جوماتو ته مشتمل او تقریرونه واعظ و نصیحت مې ورته کړی دی چې تاسې دا کښت د کوکنارو مه کوئ. همدارنګه په دې غونډه کې بزګرانو ته د کوکنارو د کښت بدیلې لارې وښودل شوې او له هغوی څخه وغوښتل شول چې د نشهیي توکو د کښت پر ځای مشروع او ګټورې کرنې ته مخه کړي. انشاءالله تعالی برای آینده ملت افغانستان که کلفگان مصمم است تعهد می‌سپارد برای حکومت خود تریاک نمی‌کند در بدل از این بدیل از این که قبل از که مولوی صاحب گفتن که ما دیگه چیزی که از حکومت نمی‌خوایم فقط چکدم ها می‌خوایم که برای ما چکدم داشته باشه برای آبیاری و برای کشت دیگرها ما از این مستفید شویم. د تنظیمونکو پر وینا دا ډول پروګرامونه د کورنیو چارو وزارت د هغو هڅو یوه برخه ده چې د پوهاوي کچه لوړوي او په ټول هیواد کې د نشهیي توکو کښت او قاچاق کموي.